د ټولو دپاره یو ناولد د خوشحالي ده، یو خوندور محفل هغه دا جوړ دي، یو د خوشحالي حالات جوړ دي. ته یې ووایي چې بس سره خلک د ډېرې خوشحالۍ سره خلک راوځي. په چمن کې 15 کاله وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ چې کومه ناوړه پیښه منځته راغلې وه، تېره شپه په چمن کې د قبایلي مشرانو او دیني علما کرامو په هلو ځلو د دغه دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وسوه. دغه دوې کورنۍ چې یوه کورنۍ یې د حاجي اسلم کمانډر حاجي لالو او هاشم خان ملیزي ګوري کول والا، او دوهمه کورنۍ بیا د حاجي قادر او حاجي جبار ادوزي د کاکو کول والا وه. د قبایلي مشرانو، دیني علما کرامو او د ښار د مخورو په ډېر زیار او ستړیا سره 15 کاله وروسته د هغه راغلي ناوړې پیښې روغه جوړه په چمن کې ترسره شوه. موږ د روغې جوړې د دغه غونډې ځینې صحنې په دغه ویډیو کې سره رایوځای کړي دي. په 900 کیلو غوښې دي، 280 روغ چرګان دي، 80 کیلو وریجې دي، هم د خیر سره برابر کړي دي انشاءالله. لار ورکړي د مېلمنو ته سپین ږیرو ته او د مشران خلک الله مې خوشحاله کړه. مدرسه داسې ملګري مه ولګېدل خلک داسې ډاکټرانو مېلمانه الله مې خوشحاله کړه. نشر مخته کړه مخته سره ورکړي وعلیکم السلام. عجیب بخیر هست. خیریت؟ بخیر. جبهة يا ماما كم الكاميرا وين Яр, що 600 заїзд, хазан,
دا راسته د اشرفات ځوانان په دې خوا راوړي چې نه لای د بدنامۍ اجزانو ته راسي موږ پښتانه یو د بل سره وګورو د خپلو کشرانو د وژو څخه کلاشینکوف وکاږو لکه نن چې موږ څنګه د کور تربورګلوي سره کوو اجزانو وطن هم دغه تربورګلوي لري دغه تربورګلوي غواړي موږ چې د کور تربورګلوي سره کوو پښتون قام هم تربورګلوي لري هم دغه تربورونه لري راسي موږ د اجزانو د کور تربورګلوي سره پرېږدو دا وطن د مصیبت خلاص کو دا ملک د مصیبت خلاص کو پښتون قام د مصیبت خلاص کو دا پښتون قام د دنیا سره په تربورګلوي ورسوه